ګاونډي څه حقوق دي؟ ګاونډي له باید څه حقوق ورکړل شي شیخ صاحب محترم؟ کوم سړی چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري د خپل ګاونډي سره احسان کوي. احسان وای دی ته چې هغه سره بد کړي ته سره خو کی. چې د ګاونډیتوب په اسلام کې څه اهمیت دی سره شیخ صاحب؟ دې څه اهمیت دی؟ ګاونډیتوب او داغه سره احسان کول دا ډیر عظیم عبادت دی. د یو زنانه تذکره او توشل ول دا ډیر منځونه کوي او ډیر روجي نیسي او ډیر صدقې ورکوي، خو انها تؤذي جيرانها بلسانها. په دې جبه باندې د ګاونډیانو له تکلیف ورکوي. د الله رسول فرمایل هي فی النار. ګاونډي کار څوک وي، کا کافر وي که مؤمن وي، ته به یو شان تعامل کوي، کنه د مؤمن سره جدا تعامل کوي، د کافر سره جدا تعامل کوي. چې د ګاونډیان درې قسم دي. یو قسم ګاونډي هغه چې هغه پتا باندې درې حق دي. دویم قسم ګاونډي هغه چې پتا باندې دوه حق دي، او دریم قسم ګاونډي هغه چې پتا باندې یو حق دي. څه داسې اسباب دي چې خلک اختیار کوي سره ګاوند خرابېږي؟ زمونږ او ستاسو معاشره چې د اسلامي معاشره رنګ وانه غسته، دښمنۍ، جګړې، فسادونه، بغضونه، حسدونه دا زمونږ په د معاشره کې ورځ پر ورځ باندې سیوا کیږي. بالکل شیخ صاحب، بالکل. چې گاوند په څه کیږي شیخ صاحب؟ چې دا کم خلک گاوند خرابوي شیخ صاحب او گاونډي ته تکلیف ورکوي، د دې لپاره شرعي الله او رسول څه وعیدات ذکر کړي دي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم کتونکو، نن را سره په سټوډیو کې ډیر خوږ فضیلت الشیخ جانزیب حفظه الله ملمه دی. انشاءالله شیخ صاحب محترم تاسو ټول پیژنئ، تعارف ته محتاج نه دی. شیخ صاحب سره به انشاءالله د حقوق الجار د ګاونډي په حقوق متعلق خبرې کوو د موضوع باندې انشاءالله. شیخ صاحب نه سوالات کوو. شیخ صاحب محترم سټوډیو ته بخیر راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب محترم نن سبا په دې دور کې د ګاوند ډیر زیات مسایل دي شیخ صاحب، او زمونږ د ګاوند چې د پښتنو خاص کر ډیر مسایل دي، پکې ډیر مشکلات دي. نو شیخ صاحب محترم د دې متعلق باندې انشاءالله کتونکو ته لږ وضاحت تاسو وکړئ چې ګاوند په څه ښه کېږي، په څه باندې خرابېږي، څه کول پکار دي ګاونډي سره، زموږ معاشره کې څه ته ضرورت دی، ګاوند څه کمی دی زموږ په معاشره کې د ګاوند متعلق انشاءالله کتونکو چې تاسو نه ډېر استفاده وکړي. شیخ صاحب اول سوال د ګاوند متعلق دا دی چې د ګاونډي څه حقوق دي؟ ګاونډي له باید څه حقوق ورکړل شي شیخ صاحب محترم؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. عزتمندو مسلمانان ورونو، محاسن اسلام چې د اسلام کم حسن دی او رب العالمین د انسانانو د پاره یو ښکلی او ښایسته دین ګرځولی دی، په دې کې چې څنګه د حقوق الله د عباداتو اهمیت دی، نو دغه رنګې د حقوق العبادو ډېر لوی اهمیت دی په د دین اسلام کې. او بیا په هغې کې امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حقوق الجار باره کې ډیر وصیتونه نصیحتونه کړي دي، چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن الی جاره. کم سړی چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري د خپل ګاونډي سره احسان کوي. احسان او بدل کې فرق دی. احسان وای دی ته چې هغه د سره بد کړي ته سره خو کی، هغه د سلګه خیګړه کړي تو سره ډیر اوکي. بالکل. سوره نساء 36 نمبر آیت کې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو احسان کوئ د مور او پلار سره، د یتیمانانو مسکینانو سره، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. دغه ګاونډیانو سره چې تاسو رشته کی، هغه ګاونډیان چې تاسو نه لري، هغه چې تاسو د اړخ ملګری، د دې خلکو سره احسان وکړئ. او په د اسلام کې د ګاونډي ډېر حقونه دي، خو د ټولو نه لوی حق دغه دا دی چې دا به د ګاونډي سره احسان کوي. بالکل. که دی مریض وي د هغه بیماپرسي وکړي، که دی وږی چې ده له طعام ورکړي، که دا غریب وي چې ده سره مدد وکړي، که د ده مړی وشي چې د هغه جنازه کې او د جنازې د مېلمنو خدمات وکړي. نو یو حق د دې ګاونډي سره د الله او د الله د رسول د طرفه د احسان دی. بالکل شیخ.
دویمه دا ده چې د څو پورې په دې معاشره کې اوسیږي نو چې د ګاونډي سره بد نه کوي، تکلیف ولا نه ورکوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذ جاره. څوک چې الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري ګاونډي له تکلیف او ضرر نه ورکوي، داغه بچو لا، داغه مال لا، داغه اولاد لا، داغه عزت لا. بیا په دې حقونو کې د ټولو نه لوی حق زموږ استاسو د مسلمانانو دا دی چې مسلمان د مسلمان رور دی. المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه. د دې رورولۍ تقاضا دا ده چې که په دیو باندې خوشحالي راځي چې د ګاونډیانو په شریک وي، که په دیو باندې تکلیف او مصیبت او غم راځي چې د دیو په شریک وي. بالکل. دیو کې ایثاري، دیو سره احساني، دیو سره ښېګړی، د هغوی سره مددي، د هغوی سره کومکي. نو د الله رسول به فرمایل وی 4 من السعادة، د انسان د پاره د سعادت 4 علامې دي. یو دا ده چې رب العالمین ول صالح ګاونډي ورکی، دویمه دا ده چې الله ول پراخه کور ورکی، درېمه دا ده چې الله ول دیندار ښځه ورکی، او څلورم دا چې الله ول تابعدار سورلی ورکی. نو دام یو په نعمتونو کې د الله نعمتونو طرف او د سعادت په علامو کې او دا ده چې دغه سره ګاونډي احسان ولي، او دام به خیسته اخلاقو کې راځي چې د ګاونډي له حق دا ده چې د ګاونډي پر تکالیف باندې صبر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتیانو د پاره جنتیان ذکر کړو، نو پاره کې یو هغه مؤمن ذکر کړو چې کله ماغه له ګاونډي تکلیف ورکي او د پاغه تکلیف باندې صبر وکي، انتقام وانخلی، بدل وانخلی، دغه مقابله کې ظلم وسره ونکي. کله هغه طرف څخه تیز خبره شوي یا سوري ذاتیا شوي چې د برداشت کی د لپاره د الله نبی د جنت ذمہواری کړی ده. بالکل شخص خاص شخص محترم. بل بختانه دا چې د ګاونډیتوب په اسلام کې څه اهمیت دی سره شیخ صاحب؟ دې څه اهمیت دی، څه رول دی په اسلام کې؟ اسلام کې ګاونډیتوب او دغه سره احسان کول دا ډېر عظیم عبادت دی. موږ الله رب العالمین د عبادتونو له پیدا کړیو، نو په دې عبادتونو کې د ټولو نه لوی عبادت دا د ګاونډي د حقوقو خیال ساتل دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی همیشه د پاره به جبرائیل ما ته وصیتونه کول د ګاونډي باره کې کول به حتی ظننت انه سيورثه. زما او دا ګمان راغی چې شاید رب العالمین دا ګاونډي د پاره میراثي جوړ نکي، لکه څنګه چې پلان میراث بچي وړي. وی دومره پورې تاکیدونه ما ته وشو زما سوچ دا چې کېدې شي دا د ګاونډي د پاره میراثي والا جوړ شي. نو اهمیت د ټولو نه لوی دا ده چې دا یو عظیم عبادت دی. بالکل. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ابي هريره د روایت د مسلم احمد د یو زنانه تذکره او توشل ول دا ډیر منځونه کوي او ډیر روجي نیسي او ډیر صدقې ورکوي، خو انها تؤذي جيرانها بلسانها، په دې جبه باندې د ګاونډیانو له تکلیف ورکوي. د الله رسول فرمایل هي فی النار، په دغه عبادت کې ول هیڅ خیر نشته، دا خزب الله اورته ورځي. بیا د هغه زنانه تذکره او توشل چې د هغې روجې کمې وي، نفلي منځونه کم او صدقې کمې وي، خو یو صفت پکې و چې انها لا تؤذي جيرانها بلسانها، چې ول دا زنانه په دې جبه باندې دی ګاونډیانو له هیڅ قسم تکلیف نه ورکوي، نه د هغوی غیبت کوي، نه د هغوی چغلي کوي، نه په هغوی بهتان تړي. د الله رسول فرمایل هي فی الجنه. نو د اهمیت نه دا معلومیږي چې د هغې وخت منځونه هم سیوا دي، روجې هم سیوا دي، صدقې هم سیوا دي، هر څه ډېر دي، خو د ګاونډي د تکلیف د وجې نه او د هغې د ضرر د وجې نه د الله نبي وفرمایل چې دا به اور ولي. شیخ صاحب محترم، دا بعضې خلک دا سوچ کوي چې یاره دا ګاونډیتوب به صرف د دې مؤمنانو سره یي، لکه مسلمانانو سره. د ګاونډ کې شیخ صاحب د کافر او د مؤمن ګاونډ کې څه فرق شته که نشته؟ چې مطلب ستا ګاونډي که هر څوک وي، که کافر وي که مؤمن وي، ته به یو شان تعامل کې، که نه د مؤمن سره به جدا تعامل کې، د کافر سره به جدا تعامل کې. د سوره نساء کې چې دا کم 36 نمبر آیت دی، د دې لاندې د عامو مفسرینو ذکر کړي دي چې د ګاونډیان 3 قسم دي. یو قسم ګاونډي هغه دی چې هغه پتا باندې 3 حق دي، دویم قسم ګاونډي هغه دی چې پتا باندې 2 حق دي، او دریم قسم ګاونډي هغه دی چې پتا باندې 1 حق دي. هغه ګاونډي چې هغه پتا باندې 3 حق دي چې هغه مسلم هم دی، رشتہ دار هم دی، ګاونډي هم دی. یو حق د مسلمانۍ دی چې دا ستا ورور دی، د لپاره خیرخواهي پتا فرض ده. دویم حق در باندې د قرابت او د رشتې او صله رحمۍ دی. دریم حق در باندې ګاونډیتوب دی.
بالکل. دویم قسم هغه گاونډي دی چې د هغې په تا دوه حق دي چې هغه مسلمان دی او ستا په ګاونډ کې دی. یو حق د ایمان او د اسلام د وجې نه دی، بل د ګاونډیتوب د وجې نه دی. او دریم قسم گاونډي هغه چې په تا باندې صرف یو حق دی، معنی دا دی چې کافر دی، مسلمان هم نه دی، ستا رشته دار هم نه دی، خو چې ستا ګاونډي دی په هغه باندې د ګاونډیتوب ستا حق دی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د عمر فاروق زوی و، د هغه د کور کې د ګډ غوښه پخ شوې وه چې کله دی راغی کور ته، د خپلې بیبي ته وایي اهدیتم لجارنا الیهودي، اهدیتم لجارنا الیهودي، تاسو د دې غوښې نه زما یو ګاونډي یهودي له ته هدیه لېږلې که نه م ده لېږلې، هغه له د هدیه لېږلې که نه م ده لېږلې. نو چې کوم ګاونډي ستا سره په ګاونډ کې اوسېږي، اگر که هغه یهودي دی او هغه شیعه دی او هغه هندو دی او هغه سیک دی، نو د هغې هم په تا باندې یو حق د ګاونډیتوب شته چې ضرر بوله نه رسوي، خیرخواهي بوله لټوې، دعوت بوله ورکوې، تکلیف بوله نه ورکوې. نو دا درې وړه قسمه دي. دا د شیخ صاحب د پښتنو کې دا مشهوره ده چې یاره دا ګاونډي صرف د مسلمان ته ویلی کېږي. نو انشاءالله ډېر وضاحت به دې ملګري به ډېر پوه شي انشاءالله په دې باندې. جزاک الله خیره. شیخ صاحب بله پوښتنه دا ده د دې متعلق ګاونډ چې د دې څه شرایط په څه شي باندې ګاونډ خرابېږي، څه داسې اسباب دي چې خلک اختیار کوي هغې سره ګاونډ خرابېږي، د هغې دپاره که تاسو لږ وضاحت ورته وکړئ شیخ صاحب. ګاونډي کېدلو د ښایسته کېدلو دپاره هم اسباب دي او د خرابېدلو دپاره هم، خاص کر زموږ په دې معاشره کې موږ چونکې مسلمانان یو مؤمنان او په پاکستان کې ټول خلک مسلمانان اوسېږي. بالکل شیخ صاحب. خو سره د دې زمونږ او ستاسو معاشره چې د اسلامي معاشره رنګ وانه غسته، دشمنۍ، جګړې، فسادونه، بغضونه، حسدونه، دا زمونږ په دې معاشره کې ورځ په ورځ باندې سیوا کېږي. بالکل شیخ صاحب. بالکل. خو د دې خرابېدلو چې رسې ټوله مطالعه وکړو چې زما د علم مطابق 8 اسباب دي چې دا 8 بیمارۍ کم سړي کې راللې، نو د دې دا ګاونډ به وراني، په دې کې به محبت نه وي، په دې کې به الفت نه وي، په دې کې به مینه او محبت نه وي. یو بنیادی سبب عدم تقوا ده، چې یو ګاونډي کې تقوا نه وه، هغه به ظاهر خبر د فاسق ظالم به وي، نو هغه به کنځل هم کوي، ستا د بچو سره به جګړې کوي، تا ته به ضرر در رسوي. د دې تقوا د وجې نه سړی د ډېرو د غیبتونو نه، د چغلو نه، د حسدونو نه، د هرې بیمارۍ نه بچ ساتلی کېږي. نو چې کم ګاونډ کې معاشره د تقوا نه وي، نو یو د خرابېدو سبب د تقوا د نشتوالی دی. طب شیخ تقوا هم یو غټ رول دی په اسلام کې، تقوا یو غټ یو بنیادی، دا بنیاد دی، بس بنیاد دی، بنیاد دا بنیاد لکه څنګه چې په دې ګاډي کې دا هینډ بریک او دا بریک لګېدلی که نه، بالکل شیخ داسې په انسان کې تقوا ده. بالکل. دی به د هر ظلم نه، د هر جور نه، د هر زیاتي نه منع کېږي. داسې دویمه بیماري چې هغې سره رشته خرابېږي او ګاونډ خرابېږي، هغه سوء الخلق چې بد اخلاقي ده. یو سړي کې برداشت نه، کنځل کوي، جګړې کوي، غیبتونه کوي، چغلیانې کوي، جواریانې کوي، او د هغې سره سره قسمه قسم ظلم، ځکه چې اخلاق د چا خراب وي د هغې مثال د درندۍ، کلب عقور مثال دی. نو د دې بد اخلاقۍ د لاسه زمونږ اکثر معاشره کې دا جنګونه او فسادونه اختلافات سیوا دي. درېیمو یو لویه بیماري موږ د پښتنو ته لګېدلې ده، حسد او بغض، سیالي چې ورته وایي. د دې حسدونو د لاسه چیرې دا ګاونډي سره ګاډی دی، د سره بنګله ده، د زوی قابل شو. یعقوب علیه السلام کور کوم د شیطان دا ور لګولی چې غرونه یې ولګېدل، یوسف علیه السلام د حسد د لاسه په دښمنۍ او په اختلافاتو شکار شو. د دې سیالو، د حسدونو، د بغضونو د لاسه چې کوم معاشره کې دا سیوا شي، نو که هغه هر څومره زیات خلک په ګاونډ کې، خدا به د یو بل څه په مخالفتونو، په دښمنو او په غیمو باندې اخته. تاسو شیخ صاحب وختي ذکر موږ زمونږ دا ګټه لکه نقصان چې دی زمونږ په معاشره کې د پښتنو به دا وي، زما په سوچ باندې یا ګټه بیماري به چې زمونږ دا ګاونډ خراب دی، نو هغه به د حسد وي. شیخ صاحب د حسد یو دا نبي صلی الله علیه وسلم یو پیشنګوي کړی، دب الیکم الداء والمم السابقه الحسد والبغضاء هي الحالقه. بالکل شیخ صاحب. بل په تاسو کې د بني اسرائیلو د زړو کافرانو دا دوه بیماري راننوتي دي چې دا خرون کې دي، حسد او بغض. او زه دا نه یم چې ګینداره سړي نو ویښته خري، لا د سړي نه دین او ایمان خري. نو د دې حسدونو د لاسه، د بغضونو د وجې نه زمونږ اکثر ګاونډ د یو بل څه په مقابلو د پښتنو غټه بیماري شیخ صاحب دغه ده. څلورمه دا ده چې حب الدنیا، ګاونډ چې خرابېږي زمونږ اکثر د پیسو، د لالچ او د دنیا د مینې د لاسه، چې منځ کې ورشته یې اوسېږي، ځمکه بیلې، هغه ځمکه په عدل تقسیم نه کړي، یو سړی په یو حمله وکړي، بل په بل حمله وکړي، په پیسو باندې په یو بل باندې انکاري شروع شي. د دې دنیا د لالچ د لاسه او د دنیا د مینې د لاسه اکثر زمونږ او ستاسو نه خپل رشته وبېللی شي، خپل ګاونډیان نه ناپازاب شي.
پنځمو چې زمونږ خاص کر په دې پښتونخوا او پاکستان کې د ګاونډ د خرابېدلو سبب دی نو هغه سیاسي او مذهبي اختلافات دي. ځکه اسلام کې خدا دی چې المسلم اخو المسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان. زمونږ د معاشره کې لکه دا دیوبندي دی او دا پنځپیری دی او دا جماعت اسلامي دی او دا بریلی دی او دا لیدیس دی دا پلان کې دی نو هغه که یو بل سره مدد هم کوي که یو بل څخه ښېګړه هم کوي نو یا سیاسي اختلاف یا مذهبي اختلافي. سیاسي هم دلته ډېرې زیاتې ډلې دي نو د دې ډلو پټلو د لاسه ګاونډ تباه کړی یو بل سره لانجه شروع کړي لکه تاغه پارټۍ ملګری او ساغه لیډر دی او زما دا لیډر دی تاغه تنظیم کې زه په دې تنظیم کې نو زمونږ په دې پښتونخوا کې د ګاونډیتوب د خرابېدلو یو لوی سبب دا د سیاسي او مذهبي اختلاف اوس د عرب دنیا الحمدلله دې پتې نه الله بچ ساتلی ده. شپږم چې دی نو زمونږ د زنانو قمقلتوب چې زمونږ څومره زنانه دي هغه خو هم ناقص العقل دي نو هغوی د یو ګاونډي سره په معمولي خبرو باندې چې د ډېر لوی حق دی په هغه باندې په کار جا سره احسان وکړي څه وکړي خو په معمولي څیز باندې یا په معمولي خبره باندې به د هغه سره دا رشتې ورانه کړي او دا ګاونډیتوب به ورسره خراب کړی کله 15 کاله کله 10 کاله کله 8 کاله یا په تحفو په ډالو کې چېرې ما ډالۍ ورکړو ما لې رانه کړله ما ولې تحفه ورکړو ما لې رانه کړله او ما تیلورو غوښتو ما لې رانه کړه. نو د دې زنانو د قمقلتوب اثر دا دی چې اکثر زمونږ ګاونډ او فامیل د څومره چې دی نو دا د اختلافاتو شکار شوی دی هغه مینه وقت او محبت تر زنانو سړي چې کوم دي چې دا بیرې د زنانو په خبره ودرېږي داسې نه کوي چې خپل فیصله وکړي چېرې دا خبره زموږ د زنانو ټیک ده د ګاونډ ټیک ده خو په خپله خبره د خپل کور په خبره ولاړي بس هغې کې خو د زنانو یو کردار دی چې هغه خپل بچي ودرې خپل خاون ودرې خپل پلار ودرې به په مقابله کې نو د دې قمقلتوب د لاسه د زنانو چېرې ما تلور غوښتلی او ما له نه وراکړی او ما ولې ډالۍ ورکړی او ما له ډالۍ رانه کړی او ما ولې مبارکي ورکړی او ما له مبارکۍ له رانه زما دغه له رانغله دعوت له موږ ولې ورځو هم چې کوم دی نو د فساد لویه جرله د ګاونډیتوب هغه عدم اخلاص دی چې دا خو عبادت و دا زموږ دین و د منځونو او د روژې نه زیات اجر و او د الله او د الله د رسول امر ځکه د الله نبی فرمایي واحسن الی جارک تکن مؤمنه که تا د ګاونډي سره احسان کو ته به مؤمنی او هغه سړی غوره مؤمن دی چې د خپل ګاونډي دپاره غوره او د حجة الوداع کې نبی علیه السلام دومره زیات تاکید د ګاونډیتوب باره کې وکړه یو صحابي وایي ما د ذهن کې ویل چېرې کیدی شي نبی علیه السلام د وراثت اعلان وکړي چې ګاونډي د ګاونډي میراثي جوړ نه شي خو د خیرخواهۍ او د نصیحت د نشوالي د لاسه اکثر زمونږ او ستاسو په دې ګاونډیتوب کې هغه مینه محبت او وقت فاتې نشي چې مسلمان به د مسلمان خیر خوایي د هغه د بچو به خیر خوایي د هغه د اولاد به خیر خوایي د هغه د فصل به خیر خوایي کوي ځکه دی د هغه دپاره پشتي ده دی د هغه دپاره ناصح دی د هغه دپاره مددګار دی خو د دغه عدم اخلاص د لاسه اکثر زمونږ ګاونډ ګډوډي اتمه وجه هغه تکبر فخر او غرور دی چې په ګاونډ کې 10 کسان اوسیږي د یو الله افسری ورکی یا ول الله پاک سجادات ورکی یا ول الله خسته کور ورکی یا ول بل څه نعمت ورکی نو دکی تکبر او غرور او فخر پیدا شي دی بیا د بل مسلمان ته سپک نسبت کوي د در تکبر د لاسه د ګاونډیانو هغه مینه محبت او الفت او شفقت یو بل نه ختمي نو دا تا هغه اسباب دي چې د سره ګاونډیتوب خرابېږي جزاک الله خیر الله ته موږ مسلمانان ټول وساتي جزاک الله ان شاء الله کتون کې به دې پوه شوي شیخ صاحب محترم چې ګاونډ په څه خرابېږي او دا ډېر مهم پوینټ په دې موضوع کې اوس شیخ صاحب بل دویم جانب چې ګاونډ په څه ښه کېږي شیخ صاحب د دې دپاره څه اسباب دي چې ګاونډ ښه شي هغې کې خیرخواهي راشي په ګاونډ کې تعامل ښایسته شي د دې دپاره شیخ صاحب څه اسباب شرعي د دې دپاره زموږ د ذهن مطابق 10 اسباب به موږ اختیار کړل نو زموږ د ګاونډیتوب او د معاشره دا به د خیر نه ډکه د خیرخواهۍ نه ډکه د خوشحالۍ نه ډکه وګرځي یو سبب پای کې بنیادی طور باندې چې موږ په ځان کې تقوا پیدا کړه ځکه تقوا یو داسې بنیاد دی چې په انسان کې ښایسته صفات پیدا کوي ښایسته اخلاق پیدا کوي په ده کې بس چې تقوا پکې و ده کې به سخی په ده کې به اخلاقي په ده کې به جودي په ده کې به د مسلمانانو خدمتي دویم سبب چې موږ کوشش وکړو په ځان کې ښایسته اخلاقي پیدا کړو حسن الخلق ځکه د حسن الخلق څلور تعبیر د مشران سلف بیانوي چې یو په هغې کې دا دی چې کف الاذا چا له تکلیف نه ورکړي دویم دا بذل المعروف ځان په نیکو کې استعمالول دریم طلاق الوجه هر چا سره پرون تندي باندې ملاقات کول کله هم چې اوسه میلاوېږي چې ستا تندي هغه ته پړقا کوي او څلورم احتمال الاذا د دې مسلمانانو د انسانانو په تکالیفو باندې صبر کول
معنی د کې خوش اخلاقی و کده پوښي سړی زما غیبت کړي دی یا زما له چغلی کړي دی یا مال د نقصان را رسولې دي خدای به تقوا د وجنه د خیسته اخلاق او د لاسه د عفو درګزر نه کارلی لکه نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته عقبه ابن عامر ته وی سل من قطعك وعفو عمن ظلمك واعطي عمن حرمك دا بنیادی صفت دی چې تاسو چا ظلم وکړو ته معاف کی چا محروم کړی ته ول ورکړه کوه نو دویم صفت د دې خیسته اخلاق دي چې موږ پر مسلمانانو کې خیا اخلاق خیستي نو زمنګ دا گاوند او زمنګ د ورولي او زمنګ د رشداري په مزیدار دا به د مين او د الفت او د محبت نړه کوي دریم صفت دا دی چې د دې گاوندي د پاره خیرخواهی لټول لکه د الله نبی بیا تاغستو د صحابه کرامو په درو خبرو په منځ قائمولو په زکات ورکولو دریم والنصح لكل مسلم د هر مسلمان د پاره خیر لټول ځکه الدين النصيحه د الله نبی فرمای دین اسلام نوم د خیرخواهی دی نو چې ستا کم گاونډي اوسېږي داغه د پاره به ته خیرخواهی لټې کاغه د غریبي چې کسب غم ولو کې کاغه بیماری چې ډاکټر غم ولو کې کاغه سره رزق نه چې هغه سره رزق مدد وکي کداغه د بچو د تعلیم ضرورت چې کومک وسته وکي نو دا به اله کول شي چې پتا کې یو صفتی د خیرخواهی چې زه به د خلکو د پاره خیر لټوم د گاونډیانو د پاره سلورم یو لوی سبب دا دی چې د سیاسي او مذهبي اختلافاتو نه اجتناب کول موږ مسلمانان زمونږ رب یو دی رسولم یو دی قرانم یو دی دینم یو دی اوس یو سړی دیوبندي دی بل اهل حدیث دی بل پنځپیری دی شاعت والا دی بل جمعه اسلامي والا دی بل تعلق ساتي یا سیاسي ډلو پټالو کې څوک یو ډلې سره تعلق ساتي څوک بل سره ساتي خو چې دا مذهبي او سیاسي کارت دی د اختلافاتو شکار جوړ نه کی د دې د لاسه راغسته دښمنۍ جوړ نه کی جره بس زه خو الیدی سه مودا دیوبندي دی او زما جدا شاعت والا دی او دا بل والا دی نه په دې سوچ باندې چې دا زما مسلمان دی زما رور دی او دا غي لوی فائدہ ده کدی دیو بل سره خېګړه کوله مدد وکاو دعوت ورکو په لبا دا گاونډي داغه متاثر کیږي حق بم قبلې خبره ته وګم دي مقابله بم نه کوي نو د سیاسي او مذهبي اختلافونو اجتناب کول لکه گاوند چې خرابي کې وختي مې ولته دي کې لوی کردار په پښتون معاشره کې دي شي پینځه مدار چې د گاونډي له هدیه ورکول تحفه او هدیه دارنګه کداغه واده پاره کې خدمت کول کداغه جنازه داغه ملمنو باندې خرچه کول تعالی الله رب العالمین او نعمت درکو نو هدیه ورکول ځکه د الله رسول فرمایي یو بل هدیه ورکوي تاسو محبت به بل سره پیدا کیږي شپږم دا چې د حقوق الجار خو یو عبادت هم دی د الله او د الله د رسول حکم هم دی نو دا د اخلاص سره کول په دې نیت باندې د گاونډي سره مدد کول چې دا د الله او رسول حکم د زما د پر لوی عبادت هم دی شپږم دا ده که هغه بیمار شي دغه عیادت کول کاغه غریب شي دغه سره احسان کول کداغه بچي محتاج شي دغه سره مدد کول او اتم دا ده چې کله مسره ملاو شي هغه باندې سلام اچول هغه له دعوت ورکول مونږ طرف ته دعوت طرف ته دین طرف ته توحید طرف ته علم طرف ته نه هم دا ده چې د گاونډي د غیبت او د چغلي او د بهتان خپل جبه بندول ماشي لکه زمونږه 80% فساد د جبو د لاسه پیدا کیږي هغه دا ویل او دا ویل او ما دا ویلی او هغه دا ویلی نو چې د گاونډي توپ د خېګړې کوشش کوي چې د دې گاونډي د غیبت نه د چغلې نه دانګ داغه د بهتان نه او داغه د عیبونو خپل جبه بند ساتم لکه الله رسول فرمایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان ويم دا د جرده د جبه نو د لاس ته ټول مسلمانان محفوظي نو څوک سم ملائکه نشته پرچا کې عیبونه نشته انبیاء او ملائکه نه علاوه ارشد په عیبونو کړل بالکل خو د گاونډي په حیثیت باندې موږ مسلمانان او مؤمنانی نو که زموږ په گاونډي کې یو عیب می یو نقصان می چې په کاردار موږ پر جبه داغه نه بند وساتو او دا غلیو فائدہ دار چې د الله رسول فرمایي من ستر مسلما ستره الله عليه في الدنيا والاخره کته په چا پرده راوچو الله په تابانه په دنیا او آخرت کې پرده راوچی لسم دا ده چې د گاونډي په غلطو باندې هغه ته معافي کول انتقام نه غستل لکه څنګه چې یوسف علی السلام لرونو وسرړې ظلمونه کړو کوی ته گزار کړو خرڅ کړو خو چې کلم عین مقرر له نو یوسف علیه السلام وته پر مچلا تسریب علیکم دارنګي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی کافرانو مشرکانو ډېر ظلمونه کړو چې کله مکه فتح شو د الله نبی او عام معافي اعلان کړ بالکل شخص نو دا د گاونډي د پاره د خکولو د ټولو نلوي سبب دا دی چې زمونږ سه گاونډي دی واغه موږ له تکلیف راکو یا زما پسل له تکلیف راکو یا زما بچی له ډب نیم ورکو
او ما هغه معاف کو داغه نه انتقام و نه غسه دا به زموږ د ښه کېدلو لپاره لوی سبب یم که زه انتقام علم او زه بدل علم هغه بیا بدل علي بیا نه جوړي دا ګاونډ په نور په جنګونو په فسادونو باندې اوړي نو مقصد دا دی چې د ګاونډي په تکلیفونو باندې هغه ته معافي ورکول داغه نه انتقام نه غسل داغه څه خو سر نه کول د الله اسباب د سيدي وضاحت سره بیان شو کتون کې ان شاء الله ډیره فائدہ ته واخلي. شیخ صاحب یو بل خبره تاسو د خبرې نه مام ذهن تراغه چې دا کم خلک گاوند خرابوي شیخ صاحب او گاونډي ته تکلیف ورکوي د دې لپاره شرعي الله او رسول سو وعیدات ذکر کړی دي چې دا کتون کې وګوري چې د گاوند نو خرابېدو نه ځان وساتي چې گاونډي له څوک تکلیف ورکوي د دې سو وعیدات شرع کړی دي. صح وعیدونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي خو زه به صرف یو درې بیان کوم د الله د نبی د خلینا چې په مسجد نبوي کې د بخاری حدیث دی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن قسم په الله چې ایمان پکې نشته زما د پرب قسم چې بې ایمان دی به فرمایل زما د په الله قسم چې ایمان پکې نشته صحابه کرامو فرمایل چې الله رسول په چا کې ایمان نشته وی فرمان من لا یأمن جاره بوایقه چې د کم انسان د تکالیفونو گاونډي محفوظ نه زما د پرب قسم دې کې ایمان نشته نو د ټولو نه لوی وعید دار چې ایمان زموږ لوی خزانه ده په ایمان باندې موږ ځان جنت ته ورسو په د ایمان د وجه موږ ته قران کریم شفاعت کوي محمد رسول الله به شفاعت کوي د الله نبی درې ځله د الله په کور کې قسم وخور چې دا سړی بې ایمان دی ته تکلیف ورکول دا ډېر غټ خور عوامو ته دا یو معمولی خبره ښکاري ګاونډي ته تکلیف یا هغه سره جنګ جګړې دغه کور ته به ډېر تکلیف وي هغه به لاره کې تکلیف وي ماشومان ته به تکلیف وي خو خلک دا یو معمولی غونډې دغه ګڼي چې دا څه خبره خو نه حالان کې د الله نبی وي چې دغه کې ایمان نشته یا د الله په ذات قسم وخور چې والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن زما د پرب قسم چې دا بې ایمان دی چې سو پورې د در تکلیفونو گاونډي محفوظ نه یو وعید دا ذکر کړی دی په دې دویم وعید کې د الله نه فرمایي لا يدخل الجنه من لا يأمن جاره بوایقه جنت زموږ دړونو ارمان دی الله دې موږ ټول جنتیان کړي امين دا الله رسول فرمایي موانع الجنه چې هغه اسباب چې سړی په جنت ته محروم کیږي نو یو د الله نبی فرمایي کوم سړی چې گاونډي له ضرر ورکړي دی الله جنت ته نه داخلي لا يدخل الجنه من لا يأمن جاره بوایقه درې مې د سو فرمایل ما آمن بي هغه سړی په ما باندې ایمان نه دراوړي ډېر سره زما په دین دی نه چې د ضرر او تکلیف نه ګاونډي محفوظ دی نو دا په ګناهونو کې ګناه کبیره ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه زنانه باره کې ویلو چې منځونه سیوا دي روجې سیوا دي صدقې سیوا دي هر عبادت کې تیزه ده خو انها توزي جيرانها بلسانها په دې جواب باندې د گاونډي له غیبت کوي داوی چغلي کوي داوی عیبونه بیانې داوی سره مقابله کوي د الله رسول فرمایل په دغه عبارتونو کې اس خیر نشته هي په النار دا بل اورتا چی نو د جهنم د داخلو د دخول د لپاره په سببونو کې یو سبب گاونډي له تکلیف ورکول دي موانع الجنه هغه اسباب چې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي چې سړی پر جنت نه الله بندي یو پاره کې د گاونډي له ضرر او تکلیف ورکول نو وعیداتو کې یو وعید دار چې د الله نبی فرمایي د ما د رب قسم دي کې ایمان نشته دویم فرمایي د جنت ته نشي داخلي دي دریم د الله نبی فرمایي د اړو سره په ما باندې ایمان نه دراوړي چې د خپل گاونډي له ضرر او تکلیف ورکړي. خشیس محترم بل سوال دا دی چې کم خلک گاونډي سره احسان کوي ښېګړه کوي ورسره ښه تعامل ورسره کوي نو د هغې دپاره الله او رسول څه درجات مقرر کړي دي څه مرتبې شته که نشته دا دې وضاحت لږ وکړئ شیخ صاحب جزاک الله خیر. زمونږ دین اسلام دا بنیاد دی په خیرخواهۍ باندې دی چې مسلمان مؤمن به د نورو مسلمانانو دپاره خیرخواهي لټوي بیا خاص کر چې د په حقوق العبادو کې کم ګاونډیانو سره اوسیږي نو د دې ګاونډي سره به د احسان کې او د هغې سره به تکلیف او ضرر به هغه له نه ورکوي. اوس قرآن کریم کې الله رب العالمین د سورت نساء 36 آیت کې فرمایي چې د الله عبادت وکړي شرک ونه کوي بیا وایي د مور او پلار سره احسان وکړي یتیمانانو سره مسکینانو سره خو وروسته فرمایي والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب د هغه چا سره احسان وکړي چې ستاسو ګاونډیان دي د رشتې والا دي یا لږ لرې دي یا ملګري د اړخ نه مراد ستا د کمرې ملګری دی ستا د سیټ ملګری دی یا ستا بیبي ده نو یو ترغیب الله رب العالمین دا کړی چې دوی سره احسان وکړي
بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په دې ګاونډیانو کې د ټولو نه غوره ګاونډي هغه دی چې خپل ګاونډي سره احسان کوي. دا غوره ګاونډیان دي. دریم د الله نبی فرمایي 4 من السعادة، څلور دا د نیکبختي او د سعادت علامې دي چې یو د الله رسول پای کې فرمایي چې چاله الله پاک نیک عمل ګاونډیان ورکي. نو ظاهره خبره دا ده چې دا یو د خیر عبادت دی او په عبادتونو کې الله رب العالمین ډېر خیرونه ایښي دي. د هغې وجه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا د یو مسلمان جنازه وکړله الله به دله 1 قیرات ثواب درکوي. که بیا د دفنه پورې سار شي 2 قیراته، نو ته به د ګاونډي چې ګاونډي ته به جنازه کې نو د احد د غره عمره ثواب دغه په جنازه کې الله ایښی دی. که ته بیمار پرسي کې نو بیمار پرسي ظاهره دا د خپل ګاونډي به کې بالکل او یا زره ملائک تا د ماښامې د هغې عادت وکړو د سهاره پورې به تاله او یا زره ملائک دعاګانې غواړي ته به د جنت په باغیچو کې. دارنګې د الله رسول فرمایي که چاله 1 ګیلاس اوبه ورکړي رب العالمین به د رحیق المختوم اوبه په هغه باندې وڅکي. که چا یو ګاونډي له 1 جوړه جامې واغوسي او مسکین ګاونډي غریب له دله به الله رب العالمین د جنت د رخمو جامې واچي. نو زمونږ په د اسلام کې ټول ترغیبات چې څومره شوي دي د مسکینانو د غریبانانو د مسکینانو دا اکثر د ګاونډ سره تعلق دی، د دې سره تعلق دی. ځکه چې زکات یو فریضه ده، خو نبی صلی الله علیه وسلم هغه یو صحابي ته اوږد حدیث دی، خو ته فرمایي تؤخذ من اغنیائهم وترد على فقرائهم. ته یمن ته روانې د دغې خلکو د مالدارو نه به زکات اخلي او د دغې خلکو به فقراو به بیرته تقسیمي. نو چې د دې غریبانانو سره د دې ګاونډیانو سره زمونږ او ستاسو احساني، نو الله به موږ له د هغې بدلې په دنیا او آخرت کې راکوي. ځکه د هغې وجه دا د نبي علیه السلام فرمایي تپوس وشول په د انسانانو کې د ټولو نه غوره څوک دی؟ هغه وفرمایي انفعهم للناس، انفعهم للعباد، چې د هغه نه انسانانو ته فایده وي. او دا به د الله رسول فرمایل چې کم سړی د کونډې رنډې دپاره یا د مسکینانو دپاره هلې ځلې کوي، منډه تړله وي، د هغوی سره مدد کوي، د اجر او ثواب د هغه چا سره برابر دی څوک چې د الله په لار کې جهاد کوي. د مجاهد سره یو شان اجر دی. یی د هغه چا سره ثواب برابر دی چې هغه ټوله ورځ روژې او ټوله شپه تهجد کوي، ټوله ورځ روژې نیسي او ټوله شپه تهجد کوي، قایم اللیل صایم النهار. نو ظاهره خبره دا ده چې د دې شهداو اجر او د دې جنازو اجر او د بیمار پرسو اجر د دې ټولو تعلق زموږ او ستاسو د ګاونډ سره تعلق دی. بالکل شخص. نو په دې موږ مسلمانان یو، زموږ د عمل د مسلمانانو دی، زمونږ د وروڼو ته وصیت او نصیحت دا دی چې موږ د دنیا کې الله رب العالمین مقابلو دپاره نه رالیږلي او نه زمونږ زندګي 700 کاله ده او یا 900 کاله ده، ټوټل 40 کاله 50 کاله ځواني او زندګي ده. په کار دا ده چې په دې کې هر مسلمان د خپل ګاونډي سره احسان وکړي، د هغه سره ښېګړه وکړي، د هغه سره مدد وکړي، د هغه سره کومک وکړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکې مدینې منورې ته هجرت وکړو، نو اولنی هغه چې هلته اړه وکړو نو یې فرمیل یا ایها الناس افشوا السلام، ای مسلمانانو سلام عام کړي، واطعموا الطعام، لنګر او طعام عام کړي، خلکو له ډوډۍ ورکوي، وصلوا الارحام، دا رشتې یو بل سره پیوسته کړي. او بیا وفرمیل چې تاسو به الله جنت ته داخل کړي په سلامتیا سره، چې خلک د شپې مونځ کې تاسو خوب کې تاسو د شپې مونځ کوئ. نو د الله د نبی اولنی هدایت دا چې یاره سلام عام کوي، سید رحمی خوراک کوي، خوراک په یو بل باندې کوي. دا ظاهره خبره چې دا موږ د ګاونډیانو سره ټول د ګاونډ سره متعلق دي، دا د ګاونډ سره زموږ متعلق دي. نو ډېر لوی خیر پکې د دنیا او د آخرت میخې دی. بل چې چا سره د ښېګړه وکړله، والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، چې تا د یو مسلمان سره تعاون او مدد کو، د هغې د الله رسول فرمایي الله به ستا په امداد کې لګي. او نبی علیه السلام به فرمایل چې زه د یو مسلمان په حاجت پسې وځم نو دا ماته په مسجد نبوي کې د یو میاشتې اعتکاف نه غوره عبادت کوي. سبحان الله. نو چې موږ د ګاونډیانو سره مدد مي، د هغوی سره کومکي، په غم ښادۍ کې په هغې سره انفاق یې خرچوي. بیا چې څومره مسکینان د الله رسول فرمایي وی لیس المؤمن بالذي، هغه سړی مؤمن نه دی چې دی ځان موړ کړي او د ګاونډي ناره شپه تېره کړي. زموږ د صحابه کرامو سیرت هم دا و، ایثار په هغوی کې و چې کله به هم د ابوذر غفاري ته نبي علیه السلام فرمایلي چې کله ته غوښه پخه کړي فاکثر ماءها وتواهد جیرانک، اوبه پکې سیوا کړه، د خپلو ګاونډیانو خیر اوسه وساته، یو له هدیه ورکړه بل له تې ورکړه. نو دا صدقه هم ده، دا عبادت هم دی او دا د ګاونډ حقوق هم دي او د دې سره د معاشره د ښایسته کولو ښایسته آداب هم دي.
نو لوی خبره ده چې الله او د الله د رسول موږ له دا ترغیب راکړه چې تاسو د ګاونډي سره احسان وکړئ. احسان وای دیتا چې هغه د سره بد کړي او تاسو خو وکړي، هغه د سره لګه خېګړه کړي او تاسو ډېره خېګړه وکړي، او داغه بدله به تعالی الله هم درکړي. او داغه سره چې دا مسلمانانو او مؤمنانو چې چا سره خېګړه کوله خلک بس تاسو سره ټول عمر کومک او مدد کوي، تکلیف باندې درکې، ضرر باندې درکې. جزاک الله خیر، جزاک الله خیر، جزاک الله. شیخ صاحب ماشاءالله ډیر خولي وضاحت وکړو د گاونډي د حقوقو باره کې. الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله دې دا صفات مونږ کې راولي، هغه صفات چې کوم گاوند خکې او هغه صفاتونه دې الله مونږ وساتي چې په کوم باندې گاوند خرابېږي. شیخ صاحب محترم ډیره مننه، جزاک الله خیر. خور کول بارک الله فیکم. الله دې تاسو را جهود هم قبول کړي، الله تاسو د دنیا او د آخرت خیر درکړي، او الله رب العالمین دا رڼا سټوډیو د ټول دنیا د پر د هدایت رڼا وګرځي. امين. او کوم شیخ صاحب عزت الله ته چې دی بنیادی خېدي دا د هغه پر الله صدقه جاریه مقبوله وګرځي. امين. جزاکم الله خیر و بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. ډیره مننه. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.